د وخت او تاریخ څخه ډیر شیان راپاتېږي. د روسیې پیسې هغه څو تاریخ دی، دا څو تاریخ دی او تاریخ څخه ډیر شیان راپاتېږي چې خلک یې نه استعمالوي، خو هغه خپل تاریخي ارزښت د لاسه نه ورکوي. که څه هم خلک دغه شیان نه استعمالوي خو خپل ارزښت یې بیا هم ساتلی. سلامونه، وخت مو په خیر. زه ابراهیم محتاج یم او تاسې د ملت غږ لیدونکي یاست. نن موږ دغسې لرغوني او تاریخي بېلابېل شیان در پېژنو. دغه کم ځای چې دی حاجي صاحب باز محمد خان دغه ځای دی چې دلته مختلف ډوله تاریخي او زاړه شیان سره راټول کړي دي. د دې په باب باندې تاسو ته معلومات درکوو او د حاجي صاحب سره خبرې کوو. حاجي صاحب ستړي مه سئ. خیر اوسې، ستړي مه سئ، ته به ښه یې، په خیر و خیرات یې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بیخي داسې یو جالب غوندې دوکان دی په ښار کې. بل دغسې دوکان شته؟ شته، خو مطلب زموږ هغې د وخت دوکان دی، نو په دې وجې باندې معنا ډېر وخت هغه مو کسب دی نه دی، نو شاوخوا معنا زمانه د سارا خلکو څه شی می ده دا دغه ده راوړي، دا د زاړه د کوچیانو شیان دي چې مثال دغه شیان دي لکه هغه شیان چې اوس معنا دا دي پراته دي، ګوره ټوټل دا پراته دي. او بیا دا تسپې دي، د ډبرې تسپې دي، د سندلوس تسپې دي، د کربا تسپې دي، دلته دغه رقم شیان شته. حاجي صاحب څونه وخت کېږي چې دغه کاروبار کوي؟ یاره تقریبا زه هم انشاءالله الرحمن اوس به نو 25 کاله کېږي چې زه خپله معنا ځوانه دغه دوکاندارۍ ته ورلېدلی یم. نو مخکې مې په دغه کې دوکان و، شکاپر بازار کې مې دوکان نیولی و، هغه کې دوکان لا نه و، یو کوکه وه، زاړه پخواني شیان مو خرڅول، د دا کورو څخه راوتله خرڅولم رانیولم و. بیا دغه و چې دلته مو دا دوکانداري په دې بازار کې اوس په نو تقریبا یو 20 کاله کېږي چې زما دغه دوکان خلاص کړی دی. نو بس ښه دی، بس یو ګزاره مو ښه شکر دی، ښه په کېږي. دلته خو نو دا شیان چې بیا دي دا د عینو مینې خلک، دا زموږ د ښار خلک، د کابل خلک دلته راځي، باره په کور کې په المارۍ کې داسې یو ډیکوریشن دغه نمایشي ډول یې شیان ایښي په الماریانو کې، زموږ څخه هم یو ګل شیان رانیسي. دا دونې شیان چې څنګه سره یو ځای کړه په څونه وخت کې؟ یاره تقریبا یو 20 کاله به کېږي تقریبا چې اوس خو نو مثال چندانې کاروبار نسته اوس حاضردمه، ولې دا چې بهرنیان را نسي دلته دا زموږ دوکانداري دا خلک یې رانیسي یې، خو مثال داسې شکل چې اوس مثال دا زموږ د کوټ خلک دي راځي، یا مثال د کابل خلک راځي، یا د دغه ځایه د راځي، نو اوس شکر دی امن دی، اوس لا هم یکه و دوکه خلک راځي. یعنې ډېر ګراکان مو خارجي خلک دي؟ یا ډېر ګراکان مو خپل د وطن خلک دي. زموږ د وطن خلک چې دي زیاتره د دغه شیانو شوقیان دي. او خارجیان هم درته راځي؟ خارجیان یکه و دوکه راځي دلې. هغه کوم شیان ډېر رانیسي؟ هغه داسې شیان رانیسي لکه د کوچیانو شیان دي، دا د غاړې امیلونه دي، یا مثال دغه اوس مثال دا خولونه دي، دا د سپینو زرو دي، هغه یا دا د نارینه د سپینو زرو څخه جوړ دي. دا خو نو ښځینه، دا د نارینه دی، دغه یې د ښځې دی. دا د نارینه دا د نارینه دی، دا د ښځې دی، چې مثال دا د ناویو د زوم په شکل باندې دی دغه خلک یې استعمالوي. ښه، دغسې کاروبار خو دې ډېر کړی دی، دې تجربه هم پکښې لرې. دغسې وخت یې اټکلولی سې چې دا به د څه وخت وي؟ یاره دا نو تقریبا داسې دي چې مثال زاړه د دا کورو مورو څخه راباسي، نو د دغه د تاریخ داسې معلومېږي چې مثال څوک د 80 کالو، څوک د 100 کالو، څوک د 120 کالو، څوک د 80 کالو هلته موږ ته درک راکوي. نرخ بیا څنګه ورته ټاکئ حاجي صاحب؟ نرخ نو د دې داسې نه دی معلوم، په 100 هم رانیسو، هغه شی په 1000 هم رانیسو. اوس دغه شی چې ته خرڅوې مثلا په څو بیا ورکوې؟ دا شی ما خپله رانیولی دی په دغه باندې، په دغه مې رانیولی دی په ګرامو باندې، په 388 ګرامه دی. 388 ګرامه دی خپله د سپینو زرو دی. نو اوس تقریبا په 2.5 افغانۍ مو ګرام رانیولی دی، ده باره مو بیا تللی دی. بل دانه هم دغسې دغه دی په 2.5 افغانۍ ګرام رانیولی دی.
نو بیا دلته سړی که راشي په 300 مو ورکوي په 280 مو ورکوي په دغسې روپو مو ورکوي دغسې حساب اوس دلته په دې دوکان کې تر ټولو هغه پخوانی شی او هغه ارزښتمن چې په بیه هم ډېر لوړ یې هغه کوم شی دی یاره که درته ووایم دا خو ګرده داسې دی چې داسې درک نه ورکوي دې ده چې اوس مثال دغه شی نو دغونه ارزښت لري معلوم قیمت یې نه معلوم قیمت یې اوس معنا دا دی زه په 1000 بیه کومه مګر یو سړی په 3000 رانیسي شوقي دی یو سړی بیا ګه سره دغه شی ګه سره په ساده سجم نه رانیسي چې ستا دپاره ارزښتمن یې هغه کم شی ما دپاره خو نو مثال ګرده ټوټل ارزښتمن شیان دي رقم په رقم خو زیاتره د لاس کار شیان دي ټول مثال د لاس کار شیان دي اوس مثال دغه دی ګوره پخوانۍ ملاغه ده نه دی دا خورا درنه هم ده درنه ملاغه ده اوس ګوره دغه ګډوي دي دا چې ته ورته ونیسې هغه سماوارونه دي دا ملاغه د چی څخه جوړه ده دا د مس څخه جوړه ده پخوانۍ ډېره مثال هغه زموږ تاسې اوګره و شیبرینج و دا شی می چې په اړول راړول دغه شیان دي نه دی دا د ډبرې جوړ دي دا شمدان ورته وایي سربیره مثال هغه دغه ورلیږي موم ورلیږي اباره بیا دی لګېږي پر دا ځای باندې د زموږ تاسې پخوانۍ یا دا د هغه د ډاکټر نجیب د وخت پیسې دي زریان دي دغه ګوره د شورویانو یو رقم سکه ده نه ده دا خو نو مثال دلته دغه بیا بله کم سکه یې ده د شوروي پیسې د روسیې پیسې دي ګوره هغه څو تاریخ دی دا څو تاریخ دی دا تقریبا د 1898 پیسې دي دا هم روسي پیسې دي دا 1898 دي دا هم روسي پیسې دي دا هم روسي پیسې دي دغه هم بیا جلا روسي پیسې دي د دې تاریخ هم دا دی ګوره خپل تاریخ دا اوس اصلي پیسې دي که چاپ شوي دي دا د خپل عکس وینې پټ چاپ شوي بیا دغه دانه چاپ شوي دي چې بیا وښیم ډوپلیکیټ شته هغه نشته هغه په ما سره یوه دانه هم بدل نه دي کړي هغه کچکولونه دي زموږ تاسې کورو خلک یې رانیسي ګران یې رانیسي په کور کې زړې ښه خوند ورکړي هرومرو نه دی چې اوس نو دا په کیرو ملنګ دي استعمالي هغه کونج کې هلته تورې زړېږي دغه تورې هم نمایشي جوړ شوي یا ګرده پخوانۍ دي داسې ګوره نو مثال دلته هم تورې شته هغو بیا وړي چړېږي دا ګرده زړېږي دي خو که د ایران یې که د افغانستان یې که د هر ملک د لاس کار یې موږ هغه راټولوو بلکل دغه شان مثلا دلته دغه دی ته یې راوړې خرڅوې د کور ډیکوریشن شی دي و خرڅوې بل یې بیا راځي خپل کورو ته یې د هغه ډیکوریشني شیان د نمایش دپاره درته یې وړي کور ته یې وړي اګرې نو بیا ځوانه دلته دا کورو والا یې مثال یو دانه یو شی می دی یې رانیسي د ډیکوریشن دپاره یې رانیسي د ښې یې دا خلک دا خو نو هغه پخواني راډیوګانې دي روسي راډیوګانې دي هغه پخواني دوړې هم تر سوي دي د دې دلته شام پکښې ایښودل دلته د ور اچوي غوړي ور اچوي باره بیا داسې پلتې دا پلتې لګېږي سریان چې لري دغه پلتې دې څخه بیا پلتې راوتلي دا پلتې لګېږي پخواني خو نو دا دی خو تا خپله په یاد هغه یوه موږ تاسې کورو کې څراغان وه بیا بجلیان پسې راووتله د بجلیانو څخه مابعده یو قرار مخته شیان روان دي راوځي دا کاچوغه بیا د څه دپاره دا د هغسې کاچوغه سربیره د دغه پرته وه دغه کوش یې د څه جوړ دي دا دغه جوړ دي د سپینو زرو دی کوش یې د سپینو زرو دی او پر دې باندې سربیره هم داسې انځورګري سوې ده معلومیږي ځینې مجسمې غوندې او بیا دا ولګېد نو دا چې دا سربیره پوښ دی دا د ننه پوښ دی دا د ننه پوښ دی دا هغه د بارود خوا ده چې خشب پر راکشېږي او دا هغه د دغه بیا اشتوپنیانې دي دا دوې دانې چې ورکړي دي دا چې دی خراب سي باره دا بله اشتوپنۍ پسې ورکوي دغه داسې کړې ده وینې چې دا اوس ګوره اوس
دغه صندوق لا وغونه کوي جوړ کولی وکولی دغه یې دا شو کړي یوه یوه دانه یې راکښله دغه یې چاړه ده هغه یې پنجه ده هغه یې ځوانه غټه کاچوغه ده دا د دغه د اوښانو پایزیب دی پایزیب دی دا دغه دی دا ګرد د اوښانو دی دا ګرد د اوښانو دا د اوښانو اوښ دی مطلب اوس نو روان دي یا او دوه که درته ووایم د دغه ځای څه هر ځای چې لیري دی به رامعلومېږي سربیره پر دې چې وشه ښایسته کړي دا یې پر پایزیب دی دا په غاړه نه دی دا یې پایزیبونه د کالو دپاره چې دا اوس یې مثال موږ ښځې اوس یې استعمالوي پخواني دغه وه انانات و لوړ یې باز دی لوړ یې باز څراغان همدغه دي دا څراغان نه دي سټوپونه دي پخواني دغه د وختو دي د شورویانو د وختو دغه دي دا سټوپونه نو د تیرو په واسطه باندې لګېږي دا ټانکۍ ده دا ځای باندې یې ولګوئ دغه دی بس مازې چې دا تیل پټرول ورلېږي زور یې داسې کباله خپله ګیس کوي دا د چالانه سو مړ سو چالانه سو مړ سو دا ټانکۍ ده دا ټانکۍ ده پټرول ورلېږي پټرول ورلېږي چې د خاک خو بیا داسې دي چې هغه پمپ غواړي دا پمپ نه غواړي پټرول خو چې دا دوه ورې داسې کې خپله ګیس دغه دی سم دم دا چې پر کښېښودل شو عبارت دا په ظاهرخاني کې په دغه کې په مابس کې جوړېده داسې استعمالېدلې که ستاسې پام وي دا کورو کې دا دپاره در اوسه پورې استعمالېږي زموږ څخه یې وړي دا د ناوې و سر ته ورکوي اباره یې سې په سر راغوستی اخباره یې داسې ټکاږه خپله باردی ځان معلوموي دغه دي اونګان دي ګرد د لرګي دي دا د لرګي دي دا اونګان ریکاټي باجه ده ریکاټي باجه ده دا ریکاټ پکښې وایي دغه یې ګوره خپل دغه یې دی دغه دی پر دا ځای باندې ایښول کېږي غږ دلته راباسي غږ دلته راباسي دلته هلته یې لوړې ریکاټونه باره یې ځوانه ویې څرخوه چې ولې څرخوله باره دی ریکاټ شروع کړي باره نو بیا تا ته خپله غزله وایي پخوا به خلکو یوه سندره په داسې صندوق کې اورېدله د هغه سره ریکارډونه باجې و طبلې کیسې دا دغه دي دا لکه ټیپ غوندې دا یې شی دا هم موچڼه ده چې دا بیا کندهار کې هم خاص دود لري دا یوه دوتاره دغه بله دوتاره دا بیا بله دوتاره خو دا اوس مطلب څوک خو زموږ شی د دوی څخه جلا دی دا بیا ګرده دغه موږ تاسې اوس ژړینان دي دغه بیجلو په شکل باندې جوړېږي دا موږ معنا لرو یې جوړوو یې خرڅوو یې نه ته یې لرګی ورلېږي ګوره دا څرخي غنم بیا چیرې ورلېږي غنم بیا دلته د ده په خپل په نس کې ورلېږي یعنې دا یو پل چې پورته کېږي دا یو پل دا یې پورته کوه یې مه نه پورته کېږي په دا مابینځ کې ورلېږي څرخي باره در بغلو راوځي څرخي در بغلو دغه میخ ورکښې کاږه دا میخ ورکښې د کښې باره بیا دی خلاصېږي ښه دا دغسې نه خلاصېږي یا دا دغسې نه خلاصېږي کار یې په میخ کې دی دغه میخ ورکښې کاږي باره بیا دی خلاصېږي چې دا ساز په وایي داسې معنا بیا دا د ښځو بټوي د نارینهو نه دي دا اوس ګوره تقریبا دغه یوه دانه مثال دغه دانه ته تول که یو پاو دونه تول باندې رښتیا هم دا ډېره درنه ده دا بیا نو زوم ته راسته هغه پخوانۍ رنجنونې چې رانجه به یې وراچول هغه هم دغسې وې هغه جلا ده رنجنینه دغه ده دا رنجنینه ده دا رنجنینه ده بېشک پوهېږې دغه بیا د ښځو بټوي دلته رانجه وراچول په دا بغل مغل کې بیا د سلایي ځای هم درلود سلایي ځای به هم درلودلی ښکاره در د خولې پورې ډک شو عباره ځوانه دلته دا دی دا ځای پورته کېږي دم ورته وول سو دی ولګېدی
باره بیا سکاره کرا ځوانه ګرد د لاندې ایره تویېږي ګرد ایره کېږي دا د دې خوا دلته دا سوری لري دا یعنې باد هوا ورځي چې هلته اور تازه کړي تازه یې کړي دا دغه رقم دی دغه بیا اوس ګوره دغه دی وینې دا راپورته کېږي باره یې قرار ګوره د پخوا ایرې له پکښې کېدي نه دی دا بیا ایرې پکښې کې راځي خو دا دی باره چې دغه کوي باره بیا ته وټوپه وکړه د خلکو پخوانیو خلکو به چلنول هغه یې پیسې وې دوري ټایپ وشولې دا نو دغه یې پیتا ورلېږله دا ګډوي چې په خپلو تورو شان لا لړۍ ګوره وینې دا بیا پر ور ایښوه شوې ده پر ور باندې پر دې باندې اوبه تودې شوي دي نه دي د ژړو ده دا د مسو دي ګر د مسو دي د ژړو نه دي وینې هغه هم د مسو د چا هغه کړی ده وه شادي په ورځ باندې ځینې ځوان یو کوچنی سنتي پر برابر وې درته وایي دا و او دغه نو ګر د پتلوسان دي سطلونه دي ګر مسي شی و بعد له هغه بیا ژړ راووتله مس اول وارې مس وه بیا د مس ما بعد یې ژړ وه بیا د دا څراغانو څخه ما بعد کوچنی څراغ هم وغوډی سته او بیا بجلیان پسې راووتله هغه خو نو جالۍ والا جالۍ والا بجلیان راووتل په هوا هم لکه چې ورکوله هوا بیا هم ورکوله په چیلیخاکو چلېدل موته دا دغه وړله دا خلکو باره بیا ځوانه صابون و کیسه و دا و دا شیان پکښې اچول یو مندانه په دا پتنوسانو کې په دا پتنوسانو کې دغونه غټ غټ پتنوسان دي دغه بیا ګوره دغه ساپیګان دي هر ساپي یو نیم من به دی و یو دوه منه به ورځه پکښې ولیدل دا مسي دي دا ګرد مسي دي ګرد مسي پخوا ګرد دا اساسي وي دغه ګوره دا ګرد دا پیالې ګوره دغه څونه درنه ده ګرد مسو پیالې وې ګر سره بل شی نه و دا چادر و دا ګر سره ولانه دا نو ګرد د اناګانو د ودوه صفات دغه رقم دغه یوه دانه د لاین چې پروت دا دوشي ده دا دوشي ده پر سر باندې داسې غټ اودان راتلی باره به په دا ودو کې به خلکو ایښوي د اوداسه دپاره دلته پیسې ورلېدلې دې ته غالیدان ویل کېده داسې داسې سربېره ترازو پر پروت و دوپله ییزه ترازو پر پروت پر دې باندې دا غالیدان و دې ته ویل کېده په دې کې دا د ګوره دغه صابوندانۍ ده دا صابون پکښې دی د صابون بکس و او پاتې سو دغه بیا دغه ده دا بیا دغسې بیا امام ته وړله باره صابون و کیسه و سنګیپای و دا شیان پراته و دلته بیا دا پراته و ورته هغه بیا د ځانه سره وړی داسې بکس رقم و دا دا د وړلو دپاره و دا بیا په امام کې ورسره ایښول کېدی ورته پروت و او دغه چې بیا دی دا سری ولیدی خو ده باندې اوبه تویېږي باره به دی دا اوبه بیا لاندې تویېدلې مثال دا یې سلنګسر دی دود یې وکړئ سلنګسر دود وکړئ دود باره پاکې دغه دی دغه یې کنکراډونه دا یې پشتمان دي ده وینې دا یې پشتم باندې دوې دانې کنکراډونه یې دي په دا باندې چلېږي چالانه ده اور بیا چیرې ورته بلېږي اور دا دلته ورته بلېږي خپل شټوپ ته یې راکشه کړه بله ځوانه دغه دی دغه پلیته ورته پلیته یې سمه ده ما چې اور واچوه په تلیخاکو لګېږي برق مرکو شي ته ضرورت نه لري په اور باندې لګېږي په اور لګېږي دا کار دی هغه باندې اور ورلېږي دغه یې چشخانه سوه چې اور واره ځوانه ایرې راتویېږي په دغه باندې دی د اوبو کار دی دا یې چوشکه ده پخوانۍ سکې دي نو ځوانه پاو دی نیمکه د افغانۍ ده و دویي دي و پخوانۍ شیان دغسې شیان خارجي پیسې هم پکښې خارجي و داخله و بله د کورو څېره دا شیشه ده پخوانۍ شیشه ده مته سوې ده ګرده ماته یا د داسې پخوانۍ شیانو څخه جوړه ده دغه چې پخوانۍ دغه دي چې لمان دي دغه پلیته ده چې پر سر باندې بله شیشه وه چې به لګېدله به هغه یې ګوره دغه ده لګېږي دا کېدای شي په 2 ورځې دا ټولې شیان ولیدلې وي نه بیا نه شي ولیدلی اوس نو مجموعې دي مثال 100 دانې مجموعه پرته ده ګرده زموږ تاسې دپاره دې مجموعې دي نه او هر شی جلا امکان نه لري امکان نه لري په هر صورت دوستان وایي مشت نمونه اختراع ځینې شیان چې وایي صاحب راوشول د دوی د کور ودان دي موږ سره یې زحمت ویستي او کوم شیان چې دوی راټول کړي دي هغه یې ټوله یو په یو راته واضح کړل او په دې هیله چې
دغه پروګرام هغه د غني پخواني تاریخي دودیز او کلتوري کوم شیان چې دا هم تاسې لیدلي او د هغو د لیدلو څخه مو خوند اخیستی. د حاجي صاحب باز محمد خان څخه ډېره مننه کوو. تشکر. الله دې عزت جنت عزت خدای مو ورکړه راولو. جوړ اوسئ. درنو او قدرمنو لیدونکو، موږ هم خپل پروګرام پر دې ځای پای ته رسوو. الله مو من شه. ښې چارې.